یو خبره کوم دا کربوړې پیژنې کربوړې د چرمخکۍ غونتی کربوړې دا کربوړې په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا پړومبي گزار چا مړ که نو د عمل نامې کې به الله سل نیکۍ ولیکي څو نیکۍ چې په یو گزارې مړ نه که او په دویمې مړ که بیا به 50 نیکۍ چې په درېمې مړ که بیا 25 نیکۍ عمل هغه نیکۍ به یې کمیږي ولې مبارک ځکه وی چې لومبې ترې نه سخت گزار وباسئ چې درنه ژوندی پاتې نه شي علما کرام وی د څه عمل کړی دی وی د بېدبي کړي ده او بېدبي دې کربوړي نه ده کړي کم چې په دې رشکۍ کې اوسېږي د ده چېرته پلار نیکه او غور نیکه او ټر نیکۍ کړي ده هغه کومه بېدبي ده ابراهیم علیه السلام چې د نمرود په اور کې پرېوته نو یو کربوړی په یو غار او سوړي کې ناستو او خوله یې وازه وازه کوله خوا دې خوا یې کوله چا ورته ویل کربوړیه دا څه کې وی دی اور له پوکې ورکوم خدای دې بیخ او بنیاد وباسه د هغه موټروی نه ستا پوکې تر دې پورې رارسي نو ورته وی دی اور له پوکې ورکوم وی ستا پوکې خو تر هغې نه رسي وی خپله دشمني خو ورسره پالم که نه هغه بېدبي ده چې د هغه بېدبي په نسلونو نسلونو کې را روانه ده او محبوب وی که دا کربوړی م چا مړ که نو دته به سل نیکۍ میلاویږي الله دې موږ د بېدبۍ نه وساتي نو دا یاد ساتې بېدبي یو داسې شی دی ګورئ چا چې په مبارک باندې د احد په میدان کې ابن قمیه ظالم گزار کړی او د پیغمبر علیه السلام 2 غاښونه مبارک متاثره شوي کتابونه لیکي د ابن قمیه په اولاد کې چې څومره بچي پیدا کیږي وی د هغوی د خولې نه څخه بویونه تر اوسه روان دي او دا 2 مخامخ غاښونه اکثر وی د هغه په اولاد کې د چا نه کیږي ولی الله وی دغه ظالم زما د محبوب په مبارکه خوله باندې گزار کړی دی د بچو د خولې نه به یې څخه بوی خیږي او بله دا چې دا 2 غاښونه به یې د اولاد په خوله کې هم نه کیږي الله دې موږ د بېدبو نه وساتي